السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک تاسو ګوره ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل قدرمندو د بخته کرکټ ګراوند نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شو نن د اتوار ورځ ده او دویم میچ ته د مخکې یو ایلنز وشو هغه مخکې یو ایلنز شوی یو ډراپ ډاګ اسماعیل خیر 181 رنز کړو او وابډا هاوس ته یا وابډا کلونیلا دی ورته چیس کو سپین ګل سپید ګل ټیم اوس چې کوم دی نو فاینلی هغه میچ شروع شو چې کوم دی کې دوه کې به یو کس وته هغه وابډا والا گیم ته ان شو او ډاګ اسماعیل خیل فل هل بار شو بل راوند ته نو اوس د وابډا او د سپین خاک ترمنځ میچ ته ګورو چې څه سچویشن دی ټول هر څه چې سوي تاسو موږ بال ټو بال کوشش کوو چې تاسو موږ ریکارډ کو او چې سبا کې انعامات ملاوي چې هغه ټول به تاسو ریکارډ کوو او تاسو د موږ دغه سیدا ویډیوګانې ګورئ ان شاء الله چې موږ تاسو هر یو میچ کوریج درکو او د سره سره به تاسو نور ویډیو هم درکو تاسو به نه خوندونه خلې ګورګورو سیزن د ګورګورو ویډیوګانې به ته هم کو او دغه سه نورې چې کوم د میلي ولا پته شوی دی به درته کو نو ډېر خسته سیزن شروع دی او تماشا یې مخه کافي حد پورې راورسېده ان شاء الله تاسو چې کوم مینا محبت موږ د ډیلی خټکنامه سره وکړو چینل سره او د موږ ویډیوګانې باقاعدګۍ سره کتل شروع کو نو موږ هم د گیم سره د ټورنمنت سره د کرکټ سره مینا محبت پیدا شو او تاسو موږ هر میچ ته رسو او هر یو میچ تاسو موږ ریکارډ کوو نو تاسو د کتلو یو جهان منله د وخت کې مشورې شروع دي تفسیری شروع دي او سپین خاک والا یا نشته فی الحال د غانې ته پکې ډانس ته مو وته وړې والا ډېر ښه ما قدرمندو چې میچ شروع کیږي نو موږ تاسو شایو چې دلته په بازار کې څه خرڅیږي دا یو اړیکو نه بازار دی چې د مازدیګر ټیم کې لاګي صرف 2 غنټو لپاره دا پهلا چکن تیکا درسلو قسمه سیخونه تیاری شي چرګو چې تاسو خوړای نو بس دا ملګری دي سوات راغلی د خي خادا ملګری به کې ځم ملګری شه هغه اندوانا هم پکې شروع کړی دا تاسو دلته کې اندوانا خوړل غوړل شي یا پکې ملاويږي دینه د مخکې د بختای ماما چې کوم نه هغه ریګولر روسي د خیر سره په هر میچ کې دا چپسونه او چکن بوټي چې کوم نه هغه تاسو ملاويږي او زبردست کافي رشي ور باندې خلک ته نړۍ په شوق سره اخلي جیسے ماما هم راغله لکه د نور کله په شانته ان شاء الله د خستا چپس شروع کړی دي او تاسو کړی وعلیکم السلام یار کله راشي چې خیر ده چې ته د خیر راړي اختر حسین بای ما په کچکول پتریو خلطه پستلما او بس راغله مې د ډاک کسانو میچو نیمه کې پاتې شوم او میچ چې ګوندنو بایلو هغه بل ټیم د خک گیم کړو یو بیټسمن په کې سنچري مولا او خپلر ته په خپلر یای کرکټ ته دا گیم دا څوک په ګټي څوک په بایلی موږ په کې غانه کو رنجش او منه میرا دغه شون کې میچونه پکور دي ډیره مهرباني اختر حسین بای کا میسج کې څه غلطي کیږي او مفي کو ډیره مننه بدو جیسے ما تاسو وشو خادم ما هم د ډاګ نه رسی او یاخه بوتل څنګه تاسو د شی ماشه سره جوسونه او بوتل ارس قسمه دا دلسیم وغیرہ وسره هم یو بو وسره شته جوسونه وسره شته او چې څه وسه تاسو غوړې نو خو یخ سامان سره ملاويږي په دې ټول بازار کې بده سره یخه بوتل ملاويږي بل چا سره یخه بوتل نه وي سه ماما بس یو مړه بس ټول ته د سلام کرکټ خمزیدار روان د پوه شو کنه او نن مشکلی ولا جوړ بوایلو او بده ولا وګټلو او بازار دې پکې مخکې خیر پیش کی چې مخکې وسه پیش کیږي کنه او کڅوک جوس مسکی بوتل مزدل کی دی پلي راکوزي دلته رسی بس پدې ځای باندې دا ویلوډ یار ریس او یا کوټ لیکالان له کوشو او نن پکې په ځل میول څنګه السلام علیکم السلام علیکم علیکم موږ کرکټ سره کوو مرسین په کمره موږ تاسو خبرې کوو او ماشاءالله خلک ډېر راکوز دي او ډېر پر هغه شوق سره ګوري مشکاتونکو ته ټول ته السلام علیکم چې څوک دا ګوري او ډېر په خیس باندې خلک ته ډېر په هغه سره کیږي چې اخیری میچ کې ډېر خلک دي اوس هم ډېر دي خو بیا کې ډېر جوړ وي موږ ټول کتونکو ته السلام علیکم وعلیکم السلام ما بس وکي خبرې وکړې او دلته د یو بل دغه نه پاتې ده دا د کور کوم د لاندې بازار کوم سټالونه شي نو دا غالبا چې موږ خبره د خبرې کوي شي
ها دې کې به د انډا د 2000 پکې هغه هم راورسي دي الوچې او به دغه سامان وسره دي رول د سموسا دا چکن پیس دی چکن پیس د چرګو مړی دي او دا چې کوم دی بس تاسو بخي او دنه پاسه بازار چې کوم دی روډ په غوړه بازار د قدرمن هغه و ګیلا کې چکن را موږ په کې ویل نه لولې نو پدې کې شاکر دی دغه خړګوړی ولا د آیس جوړی وره جوړی چې څه شې سکریم ونه کیوي نره وره وارد به خدای نشدونه وشم واسره په دې وخت جوس چې کوم دی د غنه جوس هغه هم پکې موجوده نور کسان نه دی راغلی یا پرونم سم کسان میسینګو دغه تا املی بخارا او الو بخارا هغه هم پکې ملاوي شي او دغه سر کې پکې پوتې شو د چکن دا غالبا چې هغه پخې الوګان چپس پخې نو به دا کسان دي او نور هم پکې سروسي زې په ځای ویلوړ وي ان شاء الله کسبه کسان پورا شي به روډ ولا ویډیو ریکورډ کوم چې په روډ باندې سسدي په دې وخت کې غالبا چې میچ شروع شو او تماشای وطنوستي دا سپین خاک ولا هم کسان راغلي دي کلهړان موجود دي محفوظ به عمر غالبا یا نه راغلی او دم چې کنه اوس پر راسي لس ټیم کې بدا تاسو ټول دغه شیو ته چې څه حل زری دي هغه به شي بولینګ دی او زبردست شاټ والو کلاړي موجود نشته دی او 4 رنز شو دو وګي راوړي دي وګي دي بدغه وړي که تاسو ته وګي که تاسو ته ویږي نو دا وړي بس دني ماما په لګاله خوري ماما څنګه چل دی ویژو سخوان شته او کنه شته صحیح برابر پخلی ها صحیح دی او د میچ بورا کې څه میچ به اوس راځي پورا په باندې پوي نه خیر خو چې څوک دی هاي وکاس ماما خلی بل نه خلی نو مشته زمره به پاته ونه لګي یو ټیم کوم یو دی بل کوم ټیم نه په دې وخت کې په دوه بولو باندې دوه چکه ولا شوې هټریک خبره ده او دا مس وايد بول چانس برقرار ده دوه چکه والی دوه چکه بنوري وای کې چیرمن صاحب راغله بیټینګ ته ویلوړ د مشتخ پاتانو محفوظ بھائی راغله په خپل باندې گیم کوي نن به گیم ګورو رانور خطر لیکن رسیدله منډه ولا درتیزه محفوظ بھائی په لس ټیم کې دوه رنزونه جوړ کو نن به تاسو د مولا د محفوظ بھائی هغه شیو ته باکسر وچ د پلیئر یم نو نن به ګورو شنن گیم سره بالینګ محفوظ بھائی ډېر زبردست لره شاټ او د یقینا چې چکا او بارډر نه بار کیچ ته لیکن کیچ ډراپ شو 6 ایواله چکا ولا په دې وخت کې 1 اوور 25 رنز جوړ شو غالبا درې چکې پکې ولې شوې دویم اوور پہلا بال او آؤٹ نه بچ پاپشه باندې بال ولګي دو بشه نه اوچت شو د دویم اوور دویم بال او زبردست چکا محفوظ بھائی ډېر ګرم دی او ډېر ګرم چکې والا کیچ کو چپس ولې په خپل دا راغلي چپس هم خرڅي او کیچونه هم کوي د وخت 500 روپۍ نامې وګټو سلام علیکم محمد الله کوم ځای سره تعلق ساتي ډاګ اسماعیل خیلو کې پاتې کیږو ډاګ اسماعیل خیلو سره هپی او ډېر زیات هپی ډېر کالجه ډېر زیات سیام کېچ ته دا خو دې ملګرو ته ویا دا شپږم کېچ دی شپږم کېچ ته نور بسو کېچ نه سي کوشش کو ا ګولډن کېچ دې نه نیولې ده بس هغه موقع خو تیر شو خو کوشش وکړه ښه ادا ملګرا چې کوم ده ا دې ډاګ سره د چترال سره تعلق ساتي او په دې ډاګ اسماعیل خیلو کې رهایش ده دلته ملګرا د فرست میچ نه تیکې راړي ا دې بالکل صلاح کړی ده چې یو ملګرا بو تیکو تکینو بل بو کیچ کو اسړه د خلاص او د کلاپینګ وکي کې چیرمن صاحب صریحانه
الیاس محمد صاحب هم راورسېدو او یو بله چکه محفوظ یو بله چکه ووله ډېرې ښایسته چکې وولې غالبا 6 چکې وولې پر هلال وشو چیرمین صاحب له طرفه 3000 روپے انعام 2000 روپے انعام اور بلا چکا لیکن کھلاڑی موجود ہو 4 رنز بسم الله الرحمن الرحیم باز دو ټورنمنت دی بلال سویټس دی طرف نه ډیر ښه یو کیوش روان دی الحمدلله ښه پیسفل روان دی ښه په طریقه باندې او میلمانه هم راځي او د یو بل ځای نه لکه دا اوس نن سپین خاک و دی هغه دی که نه میچ او بل کوم ټیم دی دې نه مخکې ډاګ اسماعیل خیل او وابډه ټاون وشولو او دا دی چا دی ډاګ اسماعیل خیل او او دا دی هغه دی وابډه ټاون دی سپین خاک سره میچ دی مقابله ده او الحمدلله ډیره ښه روان دی موږ سابقه چیرمن محفوظ چې کوم دی د سپین خاک هغه دی دغه ډېر ښه گیم روان کړی دی او الحمدلله دا ښه پیسفول روان دی او موږ مخکې میایو چې را دا ټورنمنټ په ښه هغه باندې وشي ښه طریقه باندې وشي او په ښه هغه باندې وشي ځکه چې دا د دې ځای دپاره به انشاءالله یو تاریخي ټورنمنټ جوړیږي او په تاریخ کې به داسې ټورنمنټ چا نه وي کړی چې دا څنګه وي او اینډ به ډېره زبردست وي انشاءالله تعالی او سرمني به هم ډېره زبردسته سرمني وي په هغې کې به انشاءالله تعالی چې څومره هم د علاقې امایدین دي خلک دي دا ټول به پکې ښه شرکت هم کوي او خیر سره ډېر او هغې ته به موږ یوه ریز سلیکټ کوو چې کله فاینل ته څوک ووځي چې په دې ریز باندې به دا هغه وي او د هغې دپاره به تمام انتظامات چې کوم وي هغه به موږ انشاءالله په خپل لاس کې اخلو هغې هغه به کوو او خدای تعالی د دا ټورنمنټ او د هغه د په ښه طریقه باندې الله وکړي او زه دا هم درته یوه خبره کول غواړم چې د دې سره که ته دې هغه ته وګورې د ټول د دومره عوام چې راځي دلته نو پوه شه چې د ذهني ریفریشمنټ هم کېږي او د موږ چې کوم اصل مقصد چې دی دا دی چې د منشیاتو سره او د غیر ضروري کارونو سره دا یو جهاد هم دی او دا یو هغه دی چې دا ګراونډونه آباد شولو دا خوړونه آباد شولو کنې دا خوړونه خو داسې پروته وو په دې کې اړو چا څه کوللو خو بزې او کچرې پکې سیار کېدلې نور پکې څه هغه نه وه نو دا د موږ د تاسو په وسادت سره د تو په د چینل سره او تم ډېر ښه کردار ادا کوي راځي دلته او په ډیلی بیس باندې راځي او خپل یو کردار ادا کوي نو الله تعالی دې تو تم دې اجر دیر کړي رب العالمین او الله دې خوشاله ساته الله تعالی دې موږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي ډېره مهرباني ډېره شکریا محفوظ بھائی لیکن دې وخت کیچ چوچا شو خو فیلډر نشته دی فیلډینګ نشته تین رنې د راوغستو کپتان صاحب څخه خپله راوختو خو لیکن دا ځای د کپتان دی راختو نه دی چړیانې دي دی که به په دې وخت کې په 14 بل باندې محفوظ بھائی 50 ولا ډېر ښایسته شاندار آغاز یې وکړو خپل ټیم ته ډېر ښایسته پرفارمنس وکړو او ټیم یې په خپله پښو باندې ودرو او انشاءالله چې مخکې به سنچرۍ ته هم توقع لرو چې سنچري هم ووایي بالینګ دنه په مخکې بال باندې دغه بیټسمین چاره ووله بخته یې غره ته یې پاسه وخېژوله 4 رن شو په دغه غره یې پاسه وخېژوله او چاره شوه زبردست چکا محفوظ بھائی یو ځلې بیا لرې چکا او کیچ شو کیچ تماشائی کیچ کو 500 روپے کیچ شو د وخت کې 3 اوور 67 رن شو د سپین خاک محفوظ بھائی ډېر ښایسته هغه کو 9 اوور گیم د 3 اورونه ختم شوي دي 9 اوور گیم د انشاءالله چې څه کېږي تاسو به ریکارډ کوو د وخت کې انعامات ورکړی کېږي تاسو انعامات ریکارډ کوو فراز کوم ځای سره تعلق ساتي سوات شانګله سره مشره هپی ډېر کاله شو سیام کېچ دی دا خو دې ملګرو ته وي دویم کېچ دی نور به څو کېچ نه سي چې څو راغلو کوشش وکړو 55000 ولا خبره خو پرون ختمه شوې ده ختم بل تاسو سوچته چې څه وکړو نور به څه نه شي ولا شلم کېچ خو د چم په نصیب کې واغ به والي لکه شلم کېچ خو شو 55000 روپے ولا ټیک شو اوس دې نه بعد نیکسټ موږ نور هغه کوو لکه چې دغه سي هغه کېدو څه انعام نو تاسو هغه د چې څه انعام پکې کېدو پچې څونه تاسو خوښه نه هغه پکې
تاسو نه پښتنه کوو چې بل ګولډن کیچ چې کوم دی هغې کې صحیح نام کیدو تاسو څه یو ځل بیا شاټ او 4 رنز او د سره انپایران یا فیصله کوي محفوظ بھائی خطره کې بال وشو او کیچ شاٹ آؤٹ شو چې په لاس ولګېدو او که په بیټ ولګېدو آؤٹ د سره آؤٹ ورکو ډېر خطا آؤٹ شو ډېر ښایسته ګیم یې وکړو 17 بال باندې 65 رنزونه یې کړي دي او تقریبا شپږ اووه چکې یې وولې زبردست شاٹ کھلاڑی موجود ہے لیکن لاسونه ته نه پرېوتو عجز نه ډېر ښایسته ټرای وکړه لیکن لاسونه ته نه پرېوتو 5 اوور 84 رنز 15 اوور کې شو دا چکا زبردست چکا ډېر ښکلی چکا او په راوړ باندې کیچ لیکن او قریبا یوه د مخه نه بل وغورځو ظالمانو په خپلو کې سره اتفاق کوئ یوه بل دی پرې خپل لاندې پرېوتی و دغه دوه کسانو کوشش وکړو لیکن ډراپ شو د وخت کې 5 اوور 94 رن شو شپږم اوور شروع شو یو وکټ آؤٹ ته دا شاٹ لیکن اوچت شو ډېر کیچ ته اوچت شوی دی ګورو چې وبې کی که نه یقین خو مې نه رسي ډراپ امپایر نو بال اغستی و کھلاړي غلط ویلاړو نو بال یې واغستو رقیب نومې کھلاړي د ګټې نه بل اوښتی په هغې نو بال واغستو دغلته په ګټې نه یو ننه سایډ ته ودارې یو حدود یې ورکړه چې دې نه په دې خو به ودارې دا فری هیټ دی او زبردست شاٹ چکا یوه چکا او سکور بورډ یې ونه ویشتو یو ځل بیا شاٹ 4 رنز خطره او 4 رنز یو ځل بیا شاٹ او 4 رنز ته لیکن کھلاړي موجود دی او دې ځای کې د نو بال ونه غوښتو بیا نو بال شو کھلاړي دغلته په غلطۍ سره وداري یو بال رامانې کي بیا ودري او زبردست شاٹ په بختۍ باندې ورواړو 6 رنز بختۍ سر ته والو چکا ولا ګیس لسای نو دا به دې بخته خو چکی وای زبردست شاٹ یو انذر 6 لیکن 6 چکا بیر راولو خو لیکن چکا شو دی وخت کې 6 اوور 125 رنز 3 اوور گیم دی تقریبا 150 نه په 500 رن چې چا وکړو هغه ګټلی دی ډېر ښایسته محفوظ بھائی راووتو مشوره ورکوي بیټ یې ورته راوړو چې څه حساب کتاب دی مشوره ورکوي زبردست شاٹ او چکا یقینا چکا د ګاډي شیشې بچ کوی لکه یو لرې چکا دی وخت کې اتم اوور شروع دی زبردست شاٹ لیکن فیلډر هغه شو مس شو سیکنډ فیلډر ایک رنز محفوظ ورته سیګنل ورکړو چې چکې ووهئ چارې ووهئ اوچت شاټونه ووهئ ګورئ ورته ما 3 اووره پاتې دي بلکې 2 اووره پاتې دا کیچ او ځلې بیا چکه لیکن چکه بارډر په اینډ کې پرېوتو دې سره اوج کېدو خطره ده بالر په خپله موجود دی لیکن ډراپ کېدو چانس په اوله سه کیچ کو بدقسمتۍ نه به اوله کیچ شو کنده ډراپ کېدو ولا و د سره دویم کھلاړي هم آوټ شو بل راووتو محفوظ دی چې ولی غني بوټي ما ګورئ خو شاٹ واوئ کې بل کھلاړي هم په 20 بال باندې 50 ووله او 50 رن جوړ کړو دی نه مخکې محفوظ په 60 رن باندې آوټ شوی دی شاٹ او کیچ آوټ یو زبردست شاٹ چکې ته وولی شو چکا او د سره کیچ آوټ شاٹ آوٹ شو شارٹ بال لیکن فیلډر موجود نو بالنگ او ټچ او د سره آوټ دا درم بیټسمن دی چې په دې شاته کیچ آوټ کیږي د وخت کې بالر چې کوم دی نو د اپډیټ طرف نه لږونه کم بیک وکړو او د هغې ګیم یې رئیسور کو هغې چې تقریبا 100-120 پورې لکه رنزونه کې موږ آوټ کړو موږ ته به چیسنګ آسان شي او دی وی چې کنه موږ 180 ته ورسو خو اندازې مطابق 150 ته ورسي د وخت تکړه بالر لیکن چکې ته نه ووله چې څومره تکړه بالر د متنه لري چکه ووله بالینګ
یو بل چکا لیکن غلط سره تاو شو کیچ سره تاو شو غلط ولګي بیټ باندې او په بورډر ډیس سپیس یعنی ډراپ شو بیا کیچ ته خطو فیلډر موجود نه دی بل فیلډر ډېر منډه کا خو ډېر خطرناک دی کیچ دغه کې نه کیشي بالینګ زبردست شاٹ اور چکا خلر چکا تماشائی کی کیچ لیکن ڈراپ شو اور زبردست شاٹ رننگ دے فیلڈر موجود ہے اور 2 رنز 166 رنز وہ شو اور دوسرا میچ ختم شو 167 ٹو ون دے ډېر زبردست رنز یو کہ فرسٹ بال د اننګز سپین خاک تی طرف بال دی او د وابډي والا بیټسمن نو تو کوری سی به په سیکنډ باندې ودرو د وختي په بل کې سنچري وری او سیکنډ ویټ کی پرته ودر ویټ کې وکټ ته ودرو او سٹارټ لیکن د خپل فیلډینګ کته سه فیلډینګ سپین خاک کو یقینا چې میچ دی غټلې ټول گیم په فیلډینګ باندې مغای چې فیلډینګ ټیټ وی نه پوره 460 دی بالینګ او زبردست بال ډېر ښایسته بال نه وکړو ها دې وخت ډېر خطرناک بال وشو بونه شوته او وی پرېوتو 1 رن یې واغستو تکړه بیټسمین لاړو بیټینګ ته د مخکې سنچري واري په بل اننګز کې او دې کې باندې اجاز غونې کې بالرانو خوشي دي نو څه چې په دې کې د سنچري وای هغه بالرانو د لږ کمزوري ښکارېدو او دې بالرانو ټیټ دي او قبل بولر ونه ولو نو د خو ټیټ بولینګ ولي زا چکا زبردست چکا ولا او خلل چکا کیچ په ولا سکیچ 1500 روپے کیچ ته کا انعام به ورکړی ویاله 500 روپے انعام 1 اوور 9 رنز د وخت ز کمنټری وی کومه اقبال الدین ته چې هغه د میچ هم دوستو ریکارډ کی او کمنټری دراو کی زبردست شاٹ چکا دغه بیټسمن ډېر تکړه بیټسمن دی 2 چکې وولې او د مخکې اننګز کې سنچري والی و 2 اوور 27 رن بالینګ او کیچ ته لیکن فیلډر نشته پاس او خطو سنگل رنز چیرمن سے پس بخفل پاس او خطو محفوظ شعبان ویلر د بیټینګ د دغه ته بوله شوته ویټ کیپر چې 5000 روپے انعام ورکړي دغه په لاسو باندې سنچري والی وختي او د وخت کې زبردست ګډ فیلډینګ چیرمن صاحب د خسته گیم کوي زبردست شاٹ کیچ ته وختو او یقینا چې دا کیچ وکیږي او لیکن ډراپ مخکې شو یو قدم ته مخکې شو 15 کیلو نه پسې محفوظ هم پسې رسېدلی او خو لیکن کیلوړي ته پرې شو هغه ډریپ شو تاسو چې ما څنګه شعبان بھائی ډېر بهترین بیټسمن دی وابډي سره زبردست شاٹ چانس ہوتا ہے میرا شوے دے کھلاڑی موجود ہے لیکن دا مشکل ہے کہ اس پہ گر کی کیچ زبردست ډېر قیمتي وکټ او ورسوله په دې وخت او ما ته ځکه چې د دماغ کیچ په ډراپ کیږي چې پیچ وای کی او د نمخ کې به چې کیچ کیږي نه غا ډراپ شنو اوس نو ته الټا پالیسی اختیار کړه او د وخت کې سپین خاک د ډېر خسته کامیابی ملو شو او ډېر هغه وکټ او ورسوله د وابډي والے نو ډېر په دې وخت کې ما سره د وابډي یو ملګری موجود دی تاسو به درې خبرې کوو ساکب بھائی ته میچ بارا کیسه چې سو به گیټی کنه کوشش وکاو چې وی غټو رستو بیټینګ لاشتا او رونم ډېر پاتې دنو کوشش وکاو ان شاء الله چې دا گیم وین کو
او د میچ پر هغه ټورنمنت پر کې ټورنمنت ډیر خسته ټورنمنت دی د لری لری نه وته خلک راځي او خسته ټورنمنت وته دی موسم هم ډیر خسته موسم دی ګرمي نشته خسته وا چلیږي خسته موسم دی تاسو په ګرمي ده که څه حساب ډیره ګرمي ده خو ډیره دا اوسکه به دی وبډې نه او د ګرمه د اخنه خبره په کې څه وکړه چې دلته موږ ډېر خلک چې موږ دلته کې سدي دلته کې سد یو هوا یو موسم چې تاسو کوم دی کنه نو دام د لکونو کروڑونو روپۍ نه زیات غالري په کوزه وته سولر سټیشن ته لور شي سټیشن نه په کوزه دا اپډیټ ته لور شي کني ته دین ته لور شي دغه مخته چې کومه ګرمۍ دي نو تاسو به چې د خپل علاقه خو مجانات ته بیا به تاسو د خپل علاقه هغه په قدر ترسي او زبردست چکا او کې کسان موجود دي نه راپورته کیږي بیخي و بس جولای وته غوړی کوي چې ګرو جولای ته رولو ټیک دی نه راپورته کیږي بیخي د کیچ سره غنښت به کیچ ته اوچات شو او دا ایزیلی کیچ او وشو دوړه خطرناک وکټ آوټ شوې د وخت کې سپین خوک ډیره غټه کامیابی حاصل کړه دوه وکټ آوټ کو کوم چې پهل بیرسانو وتی دوړه د کړه بیرسانو لیکن د خو پرفورمنس ونه کو دینه بل ته امیر صاحب چون هغه شابان هغه نه توقع هغه مو شو دایم او شو او درم سلام بیرسمن راو چې دی وسکه مخه گیم او زم چې د وخت کوم وسیله چې الوزین هغه د سپین خوک په حق ده میچ خو یاشتاره خو تجزیه د سلرو چې کنه سپین خوک په حق فل اول وزي مخکې وګورو چې گیم بدلیږي وکنه او زبردست بال ډېر خطا بال او زبردست شاټ او چکا او کیچ ډراپ زبردست چکا یو بل چکا د ګراوند باندې چې کوم لیفت هند وی هغه اکثر چکی وای دوی چکی ول یو چکا بل چې ول چیرمن سره به طرف 2000 روپۍ دي او د بل چکا لانډه چکا بخته دی ولا درې چکی مکمل کړي درې چکو انعام نشته دی وخت سلور چکو انعام ده 1000 روپۍ چیرمن صاحب انعام کې شو 1000 روپۍ لیکن ډراپ شو چا بالکل 4000 روپے کے ناس پر غرض میں دل وقت مس فیلڈنگ وائڈ بال بالنگ اور ډېر خسته بالیو کو 67 رن شو 104 بال 4 اوور 100 رنز پاتې شو یقین مې نشي چې وایي چې ځکه چې د بالران هم ټیټ دي فیلډران هم ټیټ دي او ګلګ هغه وشیلو او د سیمن بیټسمنانو خو اوټ دي او نور لکه شتا ورسره بیټینګ سټډیم دي نو چانس د سپین خوک ولې ډېر دی او یقینا چې وبې ګټي او دا ګوري تاسو سره د خپل کمنټ وګورئ چې دی وخت څوک وګټای شي بالنګ شروع شو ایک رنز د وخت 23 بال باندې 99 رنز پکور دي میچ سنسنی خیز دی خطرناک مرحله کې دی او زبردست شاټ مشترالو لیکن او زبردست بال ډېر خسته بال 4 رنز زبردست شاټ 4 رنز کم بیک رنزونه یې واغستو بالنگ بل شاٹ فیلڈر موجود ہے 1 رنز 6 اوور 80 رن شو اور 18 بال باندې 87 رنز پکور دی د وخت کې بالنگ تکړه بالر رولو او تکړه بالر نے چکا ولا کیچ تو خطو اور کھلاڑی موجود ہے لیکن ڈراپ شو نا دغه مخکې یو کیچ ډراپ شوی او د بل هم دنه ډراپ شو دوه کیچونه د ډراپ کو او دغه د لپاره نقصان ده بال ډېر زبردست وکټ یې واغسته په پیله وکټ ولګېده ډېر زبردست وکټ و دا تکړه بالر و خو دا دوه بالونه ته نه ډېر خطا وولو زبردست لیکن اور زبردست چکا گسلا سائے سو کو کیچ ته پر کاس موجود منډه ولا لیکن ډراپ شو سٹارټ وغوستو او ډېر خسته بال یې وکړو اوور شو 7 اوور 96 رن شو او 12 بال 76 رن پاتې شو
ډېرې چکې 12 چکې به وایي ټولې چکې به وایي هله به پوره کوي او بیا هم نه پوره کېږي چې وایډ صحرا او پکې خلي وایډ نو بال نو بس هغه خو د رینج نه ووتو نور به ګورو چې گیم ورته څنګه کوي څو ته رسي زبردست شاٹ او 6 زبردست بال رن آؤٹ په خپل لاس آؤٹ کو کیچ باز شو لیکن په خپل لاس رن آؤٹ کو کیچ ته بال ولا شو دوا کلانو ته بمنډ رولو لیکن کیچ زبردست کیچ وشو هټریک بال شو دا وکټ دنه مخکې واده غسه بل وکټ اوټ شي په 100 بچونه مخکې کې بالر په بیټسمن پوینټ نشو چې چا بال راوښتو پر 106 رنز په بوري طریقې سره وبډې ولا خټر خوشاله چې کریم یو الینزوګټو خو د کې یا خو ستړیو دغه واجبہ او یا چې کوم نه لکه دی ور باندې تکړایو او هټریک بال لیکن چکای ته نه ولا بار کیچ شازم نه کیا شو په دې وخت کې مسره خلنا واحد بھائی مسره موجود دی ابل بال میری او لکه سلو واحد بھائی ته سې د میچ بارا کې جسنګ وشو دیش و دې کوونه خو موږ چې کوم به چوغټلو ما خو چې دا ډېر پاسونه وګټي ځکه چې ډېر ښه بیټینګ وکړو هغه لک سنچري ولا 128 کا سورنج وکړو خو دا دویم میچ یا بوستړی یا 4 چالو نو دویم میچ لکه بالکل اړو مقابله ونه کړه او دا میچ سپین خاک ولا دا سی و چې وان سایډ میچ یو ګټل نو میچ دا څه شو نه شو اما هغه مونږ لک ستړیو لیکن دا ور سپین خاک ولا ډېر تکړه چې 4 بجې میچ شروع شو نو ګرمي زیاته واغې چې کوم هغه انرژي و نه موږ په میچ باندې ختم شو او په دې دویم میچ کې هغه سره په دمر توقعات نه نو زم چې دغه پکې یو مین فیکټرو چې وا میچ کول ډېر ګران کار ده شي چکه ولا دا کړم او دا خلک چې کوم کرکټ کوي نو دا دی دغه ځکه یا 7 اور کرکټ یا 5 اور کرکټ یو دي چې ستر کرکټ ته دی ته په دغه واجب مونږ دغه فیل شو چې ستړي شو نو دغه کرکټ ته دی توجه شي 7 اور او 5 اور خو کرکټ نه د کرکټ هغه د چې په ستر کرکټ ازدا کې نه له بوت پلیئر جوړیږي نو مین واجب پکې دغه چې د دوه میچ وکړي انرژي چې کوم وانه پیرم میچ کې زویا شو او بس دویم میچ ون سایډ سپین هاک وګټل ویل ډن بس سپین هاک او شابان چې کوم بیټینګ وکړو دی وبډې ولا نه دغه سه بیټینګ مونږ نه لیدل ډېر ښه مزه میچ کې تاسو میچ کې موږ میچ کې دی کې خلاف چې کوم بیټینګ وکړو نو هغه اوټ کلوز کو صحیح ٹھیک په دې کې به دا مو سوید به خبرې وکي او بس ډېره مهرباني تاسو دا سره بال شو ختم شو مخکې ما سره چیرمن صاحب محفوظ بھائی د سپین خاک نه ویلور دی او دنه ما مخکې ډېر انټرویو غوښتي ته و چې زه کلوړی یم او د میچ خوشم نه مو چې کنده موسی سګاپ لګي خو نن مې میچ وکړو ته ډېر خسته بیټینګ وکړو ډېر خواندې وکړو اول خو محفوظ بھائی تاسو ټول د تاسو خاص کې مبارکباد چې تاسو میچ وکړو مبارک خیر مبارک تاسو مبارک ډېر خسته بیټینګ وکړو موږ ته ډېر خوندونه وغوښتو مننه ډیره مننه میچ بارا کې سه ټورنمنت بارا کې سه بس میچ هم ډیر خو شو ډیر خواندې وکړو اصل کې میچ په کراوډي په میداني په کراوډي په انتظامی آی دا ټورنمنت چې چا سپانسر کړه ماشاءالله ډیر غاټ زړګای د چې دومره خرچا زم چې لکه کې پی کې په ستا دومره لینتي ټورنمنت او پورا کرکټ کیږي لکه 10 اور 12 اور دا پورا کرکټ تا دین وړاندې کرکټ چې اوس څومره راغلن زیات نه چې ډیر غاټ کرکټ یا 6 اور 3 اور یا ټیم لیټ شي 2 اور 4 اور دغه سي نو دا پورا کرکټ ته دی کې د پلیئر پاتې لاګي د بالر تم پورا ورونه ملاويږي بیټسمن تم پورا ټیم ملاوي ځان پروف کی نو ماشاءالله ډیر ښه تنظیم یا ډیر ښه ټورنمنت الله خوشاله باد لري او الله هم دغه سواس فیر کې چې د ټورنمنټونو کې ډیر مننه تاسو چې ټیم ورو کړی خیر مننه تاسو